د هیواد د اوبو او انرژۍ وزارت وایي ایران ته د هلمند له سیند څخه د 1351 کال شوې هوکړې مطابق اوبه ورکول کیږي او په دې اړه د ایراني اړخ سره منظمې ناستې دوام لري. د اوبو او انرژۍ وزارت د مسؤلینو په وینا اسلامي امارت د اوبو کچې ته په کتو دغه هوکړې ته ژمن دی. د افغانستان د اسلامي امارت او د ایران اسلامي جمهوریت د کمیسارانو نوبتي ناستې هم په عادي ډول ترسره کیږي. په دغه موادو باندې په دوستانه فضا کې بحث کیږي او همداراز په دغه ناستو کې آبي، نورمال او غیر نورمال کال تعینیږي. هاخوا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي ایران ته د هلمند سیند حقابې په تړاو د اسلامي امارت دریځ روښانه دی او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په ځلونو ناستې شوې دي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په مسله کې د افغانستان دریځ ښکاره دی او اسلامي امارت همیشه ټینګار کړی دی چې په 1351 هجري شمسي کال کې چې د اوبو معاهده د افغانستان او ایران ترمنځ ترسره شوې ده هغه ته ژمن دی او اسلامي امارت همیشه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د ښه ګاونډیتوب په پار د همکارۍ ژمنې ترسره کړي دي. بل پلو بیا د هلمند یو شمیر اوسیدونکي او کروندګر د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې د دوی د اړتیاو له پوره کېدو وروسته د ایران ته اوبه ورکړي. اوبه دغه نه دي چې فقط زموږ ګزاره پکېږي، ګزاره لا نه پکېږي. زموږ خپل کښتونه چې دي موږ په یا په وټر پمپ رسولي دي یا په شمسیانو رسولي دي. دا شاید حال چې وګرځېدي چې هلمند هغه اوبه چې پخوا وې اوس ټول خلک د برمو څخه کار اخلي. افغانستان او ایران په 1351 لمریز کال کې د هلمند سیند څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې ایران ته په ثانیه کې 26 متره مرکبه حقابه ورکړل شوې چې کلنۍ کچه یې 820 میلیونه متره مرکبه اوبه کیږي. خو په دغه تړون کې وچکالي او د اوبو کمښت هغه څه دي چې دواړه لوري باید ومني.